کله چې رمضان خلاص شي نو رب العالمین فرشتو ته یو اعلان کوي، یو تقریر کوي، او دا ورته فرمایي چې اے فرشتو، یو مزدور چې مزدوري وکړي هغه له څه مزدوري مناسب ده چې ورکړی شي، هغه له څه ورکول پکار دي؟ وی الله چې هغه سره څه مناسب مزدوري وي هغه مزدوري ورکول پکار دي. زما بندگانو په رمضان کې روجې ونیوي، خپل خواهشات بند کړل، د خوراک کاک او د نورو خواهشاتو نه ځان وساته، زه تاسو ګواه کوم چې دا ټول زه بخم. د آخري لس شپې عتق من النار د انسان سټ او د انسان غاړه د جهنم د اور نه آزادېږي. اوس په دې آخري شپو کې د نورو شپو په نسبت باندې دو عبادتونه زیات دي. یو اعتکاف، ډېر ملګري به اعتکاف ته ناست دي او اعتکاف ډېر قیمتي عبادت دی. مشکات شریف کې حدیث دی د حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اعتکاف یعتکف الذنوب، گناہون خبندی و ختمی. اعتکاف مقصد گناہون ختم دل دی، گناہ ختمی، او اللہ پاک دل دمر نیکے ورکی چې لکه یو انسان شپه ورځ لګیا دی او محنت کوي، شپه ورځ نه ستړی کېږي، د دنیا کار روزګارم نه کوي، یو شان عبادت کوي، دقسې د نیکو کمپیوټر لګیا دی، یو شان د نیکۍ لیکلی کېږي. اعتکاف دونه قیمتي عبادت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مدینه شریفه ته هجرت وکړو د رمضان روزې فرض شوې، 9 کاله د رمضان روزې نیولې دي، 9 کاله، ځکه په 2م کال د هجرت رمضان روزې فرض شوې وي او په 10م وفات شوې دي. د 9 کالو کې رسول الله مبارک مستقل هر کال اعتکاف کړی دی. اخیری لسو کې صرف 2 کال اعتکاف نو کړی، یو کال د یو جهاد د سفر په وجه نو کړی، نو چې وې نک نو شوال کې بیا 10 شپې اعتکاف وکړو. دا غي اعتکاف په ځای چې پات شو شوال د رکوټ اختر په میاش کې 10 ورځې روزي ونیولې او پاغه کې اعتکاف وکړو. بل کال رسول الله مبارک دی او عارض د وجنا یو وجوا د هغه وجه د نبی علیہ السلام اعتکاف نو کړی، نو پراتلون کے کال کے بیا پر رمضان کے شلش پہ اعتکاف ہوگا. لس دا اغی کال او لس دا غتیر شوی کال چے نو کڑے. دا سے معلوم شوا چے پیغمبر علیہ السلام مبارک دا رمضان پا میاشتو کی مستقل اعتکاف کڑے دے. او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چے کل بدا اخیری شپے شورو شوے نو رسول اللہ مبارک لنگ بے ٹیٹ کو، لنگ ټیټ والی دا نه دی لکه یو سړی چې یقینا لنگ مضبوط کی. اوس هم یو سړی وی الکه فلان کې یو کار چې کوي او په شوق او په محبت کوي، وی فلان کې وته بډې والی، دا نه چې بډې والی، خدا د پښتو محاوره ده، الکه د کار ته شابه بډې وا، نو بډې نه وای، مطلب دا چې دا کار خود تیزه سره وکا. د قرنګ رسول الله مبارک بخپل لنگ کلک لکه پښتانه می بډې به والی. رسول الله مبارک به بالکل په ډېر کوشش او په ډېر محنت باندې اعتکاف ته متوجه شو. واحیا لیلته، ټوله شپه به جمع کړه، ماشاءالله ټوله شپه پکې عبادت کړې دی. عائشہ صدیقہ فرمایي ټوله شپه وایقظ اهله، او خپل اهل او بیبیانې به هم پاسولې چې نن به د شپې مکمل عبادت کوو. اسی په عامو حالاتو کې نبی علیہ السلام ټوله شپه د عبادت نه منع کړې ده. کوم صحابه چې ټوله شپه عبادت کړي دي هغې باندې انکار کړی دی، وینا ان لعینک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا، ستا د سترګو به تا حق دی
ان لجسدک علیک حقا ستا د وجود پتا حق دی ان لزوجک علیک حقا ستا د بیبی پستا حق دی هم خوب بکې هم به عبادت کې یو شان د ټول شپې عبادت نه نبی علیہ السلام در منع کولا لیکن د رمضان په اخیری لسو شپو کې څه کړی دی احیا لیلته ټول شپه به عبادت کو بعض علماء اکثر له حکم د کول ور کوي بهر کې ټول شپه به عبادت کوي او بیبیانې به کور خلق به پاسول چې پاسې د الله تعالی عبادت وکړي ولې ځکه د لسو شپو کې یو شپه را روانه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي د هغې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی یو ځل رسول الله مبارک او فرمایل وی بني اسرائیلو کې یو سړی و زر میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی دی زر میاشتې روجې نیولې دي د شپې زر میاشتې عبادتونه کړي دي منځونه دا صفت د هغه د عمر او د هغه د عبادت یې وکړو نو صحابه ویل الله رسول هغوی کولي ځکه شو چې عمرونه یې زیات زمونږ عمرونه کم دي زیات نه زیات دی او سړي چې ډېر عمر هم شي اویا اتیا کاله شو شپېته خو نبوي عمر خو درې شپېته دی رسول الله مبارک درې شپېته کاله دی حضرت ابو بکر صدیق درش پیتا حضرت عمر فاروق درش پیتا رضی اللہ تعالی عنہما ذاتیا کا لکا نو دا پینزل لسوتے دا نابالغتیا ہوا تھا نابالغت خو بیا دا لس اخیره کې چې دا کم لس دولس کاله بوډای سړی بیا عبادت کم ځای کولی شي او څه د ځوانۍ د نشې ژوند دي څه د کار روزګار ژوند دي څه بیبي له به ګټه کوي بچو له به کوي روزګار به کوي غم خادي به کوي عمرونه کم دی الله رسول څه به کوو الله پاک آیات نازل کو څه انا انزلناه فی لیلة القدر قرآن ما د قدر په شپه یعنی لیلة القدر کې نازل کړی دی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته وسوی الله وما ادراک ما لیلة القدر اے مبارک پیغمبر تا ته څه پته ده چې لیلة القدر څومره د عزت میاشت ده تا ته څه پته ده چې لیلة القدر کې څومره لوی عزت دی څومره لوی عظمت دی څومره لوی او بزرګي ده پکې لیلة القدر خیر من الف شهر لیلة القدر د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده هغې زر میاشتې جهادونه هر څه کړي دي او مثلا زر میاشتې هغه پکې روجې مونوي د عبادت ده ستا امتي چې د رمضان په اخري شپو کې لیلة القدر یو شپه عبادت وکړي د هغې د زرو میاشتو د عبادت نه ثواب زیاد تے خیر من الف شهر وروڑی پہ کہ ہر رمضان کے تو لیلۃ القدر بل رمضان کے لیلۃ القدر بل رمضان کے لیلۃ القدر زور کا ولو ضرب خیر من الف شهر دا زر میاشت د عبادت ته بہتر دی زر میاشت عبادت او دا سے لفظ رب العالمین ذکر کا من الف شهر من صلاة الف شهر منذ یاد نکو من صیام الف شهر روجه یاد نکړي جهاد یاد نکو ذکرونه یاد نکړل یعنی د زرو میاشتو د هر قسم عبادت نه ردی میاشت د عبادت بهتر دی دا د رسول الله مبارک د برکت نه کنتم خیر امت اخرجت للناس په ټول امتونو کې بهترین امت الحمدلله زموږ د حضور پاک امت دی الله خصوصي احسان په مونږ کړی دی زمارو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام فرشتے نازلے گی جبریل علیہ السلام نازلے گی او حدیثو کې راځي چې بعض نیکانو خلکو سره فرشتے ملاقاتونه هم کوي لازم ور کوي او دا الله د طرف نه سلامتیا ده گناهونو نه دی بچ ساتي سلام فرشتے سلامونه چي سلام فرشتے دعاګانې کوي چې الله دا مخلوق سالم کا سلام اللہ پاک انسانانو لصحت ورکی سلامتیا ورکی فیدہ ورکی او کم وقت پورے دا ہی حتی مطلع الفجر دا لیلۃ القدر دا شپہ شروع کی گی لیلہ شپیتوی قدر عظمت تقدیر دا شروع کی گی دا نور پریوتون تر سبا پیشمنی پورے سبا خطو پورے جو سبا بانگوی لشی دے وجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس چل کاؤ بی بیان بے پاسولے بل حدیث کی راضی کہ کل بفی وطر من کہ اخیری ناتکیش پی بشوے نبی بیانے بے پاس ہو لے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم وما تأخر من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر چاچے لیلۃ القدر جم دیکھ لو عبادت پکے اوکا نو غفر له ما تقدم من ذنبه تو مخ کے روز تو ټول گناہونه وته خدای پاک معاف کړي زمارونو
معتکفین به اعتکاف کوي. اعتکاف خو چې څوک په اعتکاف ناست دی ګورې د اعتکاف پابندۍ به کوئ. اعتکاف کې به ډېر خیال ساتئ. اعتکاف دې دپاره نه دی، اعتکاف څه دپاره دی؟ اعتکاف علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي د اعتکاف مقصد الله سره جوړ پیدا کول دي. د دنیا نه کټ کېدل دي. کټ د دنیا نه کټ شوم، ښځې نه کټ شوم، بیبي نه کټ شوم، او خواهشات خو مې سم بند کړي دي. خوراک سکاک او بیبیانې خو سم بندې دي. دنیا نه مې ځان کټ کو، زړه او روح الله سره متوجه کول دي. د الله در کې ناسته ده. او زه به یو مثال درکم. یو سړی دی او هغه د یو مالدار سړي دروازې له لاړ او په هغه دروازه کې ورته کېناسته او ورته وایي چې نه به زما مالې شاه به 100 روپۍ راکړه، 1000 روپۍ راکړه، ځه نه ځمه. او هغه ډېر شوم سړی وي، هغه مالدار نه ورکوي. خو چې دی ورته په دروازه کې کېناست نو هغه شوم به وشرمېږي. یاره داسې مصیبت دی سړیه، شرمۍ همسې ځي نه ورکوله دا پیسې چې ځي چې خلاص شو ته داسې ده که نه ده. نو الله خو شوم نه دی، الله خو سخي دی او الله سره کمیږي نه، او الله په دې خوشحالیږي چې ته وغواړې. نو دی مثال دی چې الله ستا په دادر کې زه کېناستم، بس ستا په قلا کې زه بند شوم الله، او ستا د رسول مبارک په وینا بندې ما، او ستا په کور کې په جومات کې بندې ما، او نه ځم نه د شپې ځم نه د ورځې ځم، هله به ځم چې د اختر اعلان وشي. وایه نو الله به پې څونه خوشحالېږي. بلکہ یو حدیث تے علامہ شعرانی یو کتاب دے کشف الغمہ اگے کہ یو حدیث نقل کرے دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پر رمضان اخیری لس شپو کے سوک اعتکاف کی کل لس شکل نہشی خو چې رمضان اخیری کے سوک اعتکاف کی دل با اللہ دا دعا و حجون و دا دعا و عمرو ثواب ورکی. دو حجون و دو عمرے خو یاد ساتے معتکفین بلگا گزارا کئی گوری خواہ اسے نا چی اعتکاف کی تا بس فیس بک تا زان لشوے، اسے نا پہ اعتکاف کی دے نیٹ تا کارویلی یہ دراجی جمعات کی ڈڑا موالے دا او سادرون راخکت دی اس وقت نہ خبرے گی او ٹول رد نیٹ کے او زان مشغولوں، زان با پا تسبو پا ذکر الہی مشغول کے، زان با پا تلاوت او پا قرآن شریف مشغول کے، نیٹونا میٹونا پا کی مکوے پام دا مې ځکه و چې یو څو کاله مخکې ما ته اطلاع راغلی وه چې معتکفین ګډ کسان په یو جومات کې ناست و شپې به یې لړو کوله. الله ته کېناستی الله ته متوجه شه، الله ته کېناستی نو ټوکې ته قالبه نه کې، بیا په ټوکو الله خفه کېږي. اوس معتکف به صرف طبعي او شرعي حاجت لبارو دي، بس بنو دي. طبعي حاجت څه شی دی؟ که په جومات کې دننه د اودسماتي انتظام نو مثلا نو بار تلیشی دا یو حاجت شو. بارس کم دے تلیشی پٹوتا دی یا نزدے دے کہ چتر چا اجرہ کی بیت الخلا دا آغا تا دی ہوئی چیزا برادم کچھ وقت تیرنے کی ماتا کو لوکا یا بل دے نشتا خپل کور کی بیت الخلا دا تلیشی ہوئی ساری کی بنا سے نا چا کور تورا گئے بی بی تا ہوئی سلام علیکم غطا تا دیر دواگانے کم کرا سنگے ارتکاب لنا دیم اول تا دستر گی روز براغی را براغی کڑے او سترګې کله ښي طرف ته بوځه او کله بل طرف ته بوځه، داسې به نه کې نه بچو سره گپ شپ لګې بس نیک خپل اودس ماته کې راوړل. ډوډۍ طبیعي ضرورت دی، که دله به څوک راوړي که د ډوډۍ د راوړو څوک نه نو خیر دی هغې له هم تلی شي کور ته، خو داسې نه چې کور ته کښېنې ښه مزېدار او کټ کې ډډه والي ولې ډوډۍ له راغلی یم او کور ورته بڼې ووایې نه بی بي ته به دې ځان پوه کړي چې بس زما دا پلان کې ټایم دی چې روټۍ تیاره پرته چې زه درشم او فوري انشاءالله داسې مسلې دلته نشته، ماشومان شته، ګاونډیان شته، وړل راوړل به دله کوي، دا مسلې به نه پېښېږي. یا یو سړی جنوب شو لوی او بې اودسي پرې راله نو هغه لوی بې اودسۍ له دی که په جومات کې دننه انتظام وکړو ډېره ښه ده او که نه نو بارم تلی شي. بلکې تر دې حده پورې زموږ فقهاو لیکلي دي چې کوم د جمعې دا مسنون غسل دی دې له د جومات نه بهر نه وځي، دې له نه وځي اعتکاف زیات تر ټیم به هغه ځای کې تېروي چې کوم ځای کې دی اعتکاف نیت کړی دی خو بالته کوي زیات وخت او که نور تبا روزي تلاوت کوي نو خیر دی وتی شي. که لږ ګېډه کې ګیس میس دی او لږ داسې یو پوټی چکر په جومات کې لګوي جومات نه بهر بنو دي نو پروا نشته، دا څه خبره پکې نشته. او داسې بعضې خلک اعتکاف کې بالکل خبرې بندوي، دا ګناه ده،
صم بکمن بالکل چپ چاپ په نه کینې د ضرورت خبرې پکې کولې شي دا بد نه ده تسبیح ذکر معتکف بدا کوي اوس تاسو وایي اوهو د اعتکاف پورې لوی ثواب دی مونږ خو ټول ته محرومه پاتې شو ډېر خلک اعتکاف ته نه دي ناست نو زمارونو تاسو نفلي اعتکاف وکړئ کنه نفلی اعتکاف څنګه وکړي جمعات ته چې رانه نوځې دا ووایه وی الله تر څو چې زه په دې جمعات کې ناست یم زما اعتکاف دی بس خبره ختمه تر څو چې دې جمعات کې ناست یم نو زما اعتکاف دی دا نفلي اعتکاف شي یا د شپې کوې که نه که څه کار هم نه نو د شپې چې څنګه راشئ رو جماعته کې او تراوله راشئ نو بس کښېنئ بس تراویح مو کې او تر پیشمني پورې به زما اعتکاف وي تر څو پورې چې زه ناست یم بس نیمه ګنټه د پیشمني نه مخکې پورې اعتکاف وکړه د شپې نفلي تلاوت وکړه ذکر وکړه او بیا نیمه ګنټه چې پاتې شي نو لاړ شه خپل کور به پیشمني وکړي وده به شي دا وکړه خو دونه خبره نه اوس بل حدیث هم درته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې څوک د ماښام نه د ماسخوتنه پورې ګوره څومره لږ وخت دی چې څوک د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې نفلي اعتکاف وکړي معمولی غوندې ټیم دی او دې په هغې کې ذکر وکړي او د قرآن شریف تلاوت پکې وکړي دله به الله په جنت کې یو بهترین او اعلی قیمتي محل تیار کړي تاسو دا کولی شئ دا وکړئ دا کار دا نفلي اعتکاف مستقل وکړئ د شپې کني دروازې خپل روزګار کوئ او دروازې خپل کار کوئ مثال په طور نو د شپې ماسخوتن چې څنګه تراوله راشئ نفلي اعتکاف نیت وکړئ دونه ټیمه پورې چې کور ته زه پکې پیشمني له لاړ شم خیر وخلاص یو ګنټه وکړه 2 غنټې وکړه ماښام چې راشئ تر ماسخوتنه پورې دغه وکړه دروازې وکړه نفلي اعتکاف کې نفلي اعتکاف کې څه نشته بس دقه به لکې په خولې که نه وې لکې ووالې چې تر څو د دې جومات کې نه به اعتکاف دی نو رب العالمین به دله اجر درکړي نو دا اعتکاف د شپې خو هسې نه چې ته د شپې اعتکاف ته راشې هغه نور برباد نه کوې او چې کوم معتکفین اعتکاف ته ناست دي چې هغوی سره ډډه والي او هغوی ګپ شپ ورسره لګې نه په ګپ شپ د جومات کې ګورې یو خبره درته وکړم جومات کې چې څوک د دنیا خبرې کوي په جومات کې رسول الله مبارک فرمایي نیکۍ ختموي بالکل نیکۍ ختموي نو جومات کې به اصل د دنیا خبرې منع دي بیا معتکف له خو په جومات کې د خبرې د دنیا کول دا ډېر لوی جرم دی او لویه ګناه ده الله ته ودرېدل چې الله نه غوښتل دی اعتکاف کې څه مطلب چې دا الله ته ودرېږم او دا الله نه وغواړم زما ورور موږ ټول رب العالمین ته محتاج یو چې موږ الله نه وغواړو الله ته وجاړو او خدای پاک ګوره زموږ مال د الله په لاس کې دی زموږ بچي د الله په لاس کې زموږ صحت د الله په لاس کې زموږ عزت د خدای په لاس کې هر څه ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم دا هر شي خزانې الله سره دي او چې موږ الله ته ودرېږو او موږ د رب العالمین نه وغواړو په جلاګانو وغواړو هغې دپاره بهترین ځای جومات دی او بهترین د رمضان دی بیا او اخري 10 شپې زما ورونو دا 10 شپې رونه کې خان دې کې یوه شپه لیلة القدر او دا خدای ګورې پټه ساتلې دا لیلة القدر دا یو ځل رسول الله مبارک د کور نه راووت په بخاري شریف کې حدیث دی نو 2 صحابه یو بل سره په باسو نو نبی علیہ السلام او فرمایل وی زه خو دې له راووتم چې د لیلة القدر خبر دله درکم چې دا پلان کې شپه ده خو فلان کې او فلان کې یو بل سره په باسو وی هغې سره خدای پاک زمانه یې راکړه او وی شاید چې دې کې تاسو له خیر دی په دې یېروالي کې ولې که یو خاص شپه وه او هغه د لیلة القدر و تا ته معلومه وه نو بیا به تا دغه یو خاص شپه عبادت کو نور به دې نه کو او چې دا خاص نه ده او ته هره شپه په دې نیت عبادت کې چې دا به د لیلة القدر شپه نو د هرې شپې د لیلة القدر اجر وله خدای پاک درکړي لکه تا بېګاله په دې نیت وکړه چې انشاءالله بېګالې نو د لیلة القدر ثواب دې وګټه په بله شپه دې بیا وکړه چېرې کیدی شي دی نو د نورو زرو میاشتو نه زیات ثواب دې وګټه نو په بله شپه دې بیا په دې نیت وکړه نو بیا د خدای د زرو میاشتو نه زیات اجر او ثواب درکوي نو دې کې د الله حکمت شو بل په دې شپه کې یو خاص ټیم دی چې رب العالمین په هغې کې د انسان دعا قبلوي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله مبارک نه په خپله تپوس وکړو د الله رسوله که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو زه څه ووایم نو رسول الله مبارک او فرمایل تدوا چې ان الله عفو يحب العفو فاعف عني یا الله الله چې دی نو دا بخون کې دی عفو کوون کې دی او عفو خوهم د ګورې نو یا الله ما ته عفو وکړي نو تاسو که عربی کې نشئ ویلی نو داسې وایه چې یا الله ته عفو کوونکې درگذر کوونکې بخنه کوونکې او دا د خوښم ده خدای ما ته عفو وکړه ما معاف کا ما مغفرت وکړه
مال معافات بهترین زندگی راکا. دا دعا د رب العالمین نه وغواړئ او د شپې پکې ټوله شپه عبادت وکړئ او رب العالمین ته زاري وکړئ. زما وروڼو رب العالمین په دې لیلة القدر کې قرآن شریف نازل کړی دی د هغه اووم اسمان نه لومبي اسمان ته. په دې لیلة القدر په دې شپه کې الله پاک جنتونه چې کله شروع کړل او د هغې تزیین یې کو مکمل کولې نو په دې شپه مکمل کړی دی رب العالمین. فرشتې په دغه شپه پیدا کړي دي نو دا ډېره قیمتي شپه ده. نو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې په دې شپه کې مونږ د رب العالمین عبادت وکړو. ښه خو به انشاءالله که نه بل زما دا خبره زنانو ته ورسوئ. زنانه په عبادت کې ډېرې تکړۍ د سړو په نسبت خبره رسولو ته پکاري زنانو ته ورسوئ. او دا شپه او دې کې علما وایي دا کمه شپه ده. بعضې یو ځل رسول الله مبارک د 21مې هم فرمایلی دي د 21مې هم شویلي شوي دي ناتکې هم دي. نو دې کې روایات بعد شته علما لیکي چې دا الله پاک ګرځي یو میاشت کې دا فضیلت 21مې له ورکي بله میاشت کې 30مې له ورکي بله کې 15مې له ورکي بله کې 20مې له ورکي بله کې قرآن خو په دا یو خاص شپه کې دی لیکن اوس د هغې د برکت نه فضیلت الله اړی راړی. یو رمضان کې یو شپېله بل رمضان کې بل شپېله بل رمضان کې بل شپېله خو زیات تر زموږ علما 20مه شپه د رمضان یادوي. خو خیر انشاءالله العزیز تاسو مونږ به که خیري انشاءالله انشاءالله ورسره ووایئ دا خیري شپې که خیري جم دی کو ښه دا برونو که خیر انشاءالله. الله ته به جاړو زمونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب دی زمونږ په جړه خوشحالېږي. مونږ ډېر ګناهګار یو خو زمونږ خپل رب دی پردی نه دی. مونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب فرمایي چې ما ته څوک یو لیش را نږدې شي د یو ګز ور نږدې کېږم او چې ما ته څوک یو ګز را نږدې شي نو زه ورته یو با یعنې تقریبا 2 ګزه ور نږدې کېږم او چې ما له څوک پیاده راځي نو زه په منډه ورځم. زمونږ ډېر مهربانه رب دی زمونږ ډېر ښکلی رب دی او زمونږ خپل ذات دی هغه ذات چې مونږ یې مسلمانان پیدا کړي. مونږ خو الله ته نو ویلي چې الله ته مونږ مسلمانان پیدا کړي. مونږ خو الله ته دا درخواست نه دی کړی چې مونږ د اخر زمانې د پیغمبر امت پیدا کړه. قسم په الله دا د الله کرم دی په مونږ باندې دا د الله رحم دی په مونږ باندې خدای ډېر مهربانه دی. خو مونږ بدبخته یو مونږ بنیته یو مونږ بدبخته یو او مونږ د الله د رحم نه مونږ په خپل سترګې اړو راړو او خپل ځان ته اړو. الله وی راشه ای بنده وقال ربکم ادعوني استجب لكم راشه ما نه وغواړه چې درکمه او دعا دې قبوله کړم. او بیا څونه مبارک شپې الله راوستې لیکن په هغې کې مونږ الله ته نږدې کېږو او د الله نه ځان تختو. نو زما وروڼو زما دا درخواست دی زما دوستان یې زما وروڼه یې زما دا درخواست دی چې انشاءالله مهرباني به کوئ دا باقي چې کومې شپې پاتې دي دا به که خیر انشاءالله وروڼه انشاءالله ورسره ووایئ او زنانو ته مو ووایئ او خدای ته به جاړو. زما د قسم په خدای چې رب العالمین په جړه خوشحالي خلک وایي ما ته ټینشن دی ما ته پریشاني ده ما ته مصیبت دی ما ته تکلیف هر سړی پکې مبتلا او دا مې مان دی چې دا هر څه خدای ختموي دا تکلیفونه دا مصیبتونه بې د الله نه بل څوک نشي ختموي. دا قیمتي شپې دي نو الله ته به جاړو زاري به کوو خدای پاک امت مسلمه معاف کړي لاول خدا غسان کیونکہ خدای ته وجاړئ په دې شپو کې الله ته زاري وکړئ بچي پاسوئ زنانه پاسوئ او لیلة القدر ډېره قیمتي شپه ده. الہ العالمین ته زموږ نه راضي شې موږ معاف کړه موږ معاف کړه زموږ پریشانۍ الله په خوشحالو بدل کړي. الله چې چاته څه ټینشنونه دي چاته څه پریشانۍ دي خدای ته زموږ رب تا ته بلس دي ولې رمضان مقدس میاشت الله د جمعې مبارک ورځ ده خدای او جمعه کې مې وخت چې الله دعا قبلې الله زموږ پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي زموږ د بچو پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي. الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي بچي جوړ کړي کور اهل او عیال لم شفا ورکړي. الہ العالمین د رمضان د روزې قبول کړي خدای د شپې د عبادت توفیق راکړي
اللہ تعالی شپې د عبادت توفیق راکې خدای موږ ليلة القدر شپې عبادت نصیب کې اللہ تی نصیب کې زموږ اللہ تی زموږ نصیب کې اللہ کے زموږ نصب یاد بے شبی پدی رمضان میاشت کې راته معاف کې اللہ راته معاف کې اللہ ټول امت مسلمه چې دې پس ګناه نیولې ده معاف کې اللہ ستا بندگان دی خدای ستا بندگان دی ته معاف کې یا بچی نے خدای نارینه اولاد ورکې خدای که د چا رشتینی صالح دیندار رشتے ورکې که مردگان وفات شوي مغفرت نصیب کې حاضر جمع چې څومره راغلي مغفرت نصیب کې ډېرو دوستانو موږ ته دعاګانې ویلي دي چا په ټلیفون کې داسې الله چې چا څه دعا غوښتې ده تا ته معلومه ده او تا ته خلک معلوم دي دعاګانې قبولې کې کم مسافر چې د لرې ځای نه زموږ د جومات لمانځل راځي په یو قدم اجر ورکړي برکتونه ورکړي خوشحالۍ والا ورکړي زموږ د محلې او د دې کلي خلک چې د مېلمنو کې خدمت کړي د هغې هم د هغې اجر او برکتونه ورکړي خدای چې چا په زړه کې څه حاجات یې خدای پوره کړي خدای حاجات یې پوره کړي خدای مشکلات په خوشحالو بدل کړي د رمضان در رجوع توفیق نصیب کې او چې کم یې مونې ولې قبولې کې چې کم پکې بیمارات نه روجي نشي نیولې او فدیه ورکړي خدای ته د هغې اجر او ثواب او برکات نصیب کې